تاسو ته پته هم ده چې په افغانستان کې کاروبار او بېروزګاري ډېره زیاته ده. سلامونه دوستانو، راځئ چې وګورو چې په افغانستان کې زما ورځ څنګه تېره شوه. تر پایه راسره ویلاګ وګورئ. نو سهار چې له خوبه پاڅېدم او ولاړم مالچي کور ته اوبه راوړم. نو لاړم د بشکو نه مې ټرالۍ ډکه کړه او کور ته مې را روانه کړه او اخر مې هم ټپکې کور ته راورسولې. نو کور ته چې رالم لوبیا یې پخ کړي وو، روټۍ مې پکې ماته کړه او ځان مې ورته موړ کړ. بیا لاړم او پاک مې ورته ولمبل. مال بازار ته به لاړ شو، کور ته به سودا نو بهر ووتم، مال ته سودا راوړو. بازار ته لاړم او سودا مې دوکان نه راواخیسته. بس بیا بهر راووتم، مال مازدیګرۍ ټایم شو، لږ به لاړ شم چکر بکر به ووهم. دلته یو ښایسته چمن دی، هغې ته به ورځو، هلته به مازدیګرۍ انجای کوو. دا هغه ځای دی، کوم ځای دی چې ما غوښتل چې مازدیګرۍ پکې انجای کړو. که څه هم خلک نشته دی په دې ورځ باندې، راځي ډېر تش ښکاري. خلک وایي که نه وایي ناشنا وطن ناشنا کوڅې دي. زه هم وایم چې نوي نوي خپل وطن افغانستان ته راغلي وي، نه مو دوست دی او نه مو په دوستانو سازولو کې به زموږ ډېر زیات وخت ولګي. خو خبره زه تاسو ته وکړم، کوم کس چې په افغانستان کې کنټنټ کریټر وي، یوټیوب کوي، فیسبوک کوي، نو هغه خامخا او لازمي سبسکرایب کوئ، سپورټ کوئ، ځکه که هغه کامیاب شو که نه، نو زموږ زیاتره افغانان به ورسره کامیاب شي. سپورټ دې ته نه وایي چې ته هغه ته پیسې ورکړه، راشه هغه ته کمنټس وکړه، لایک ورکړه او سبسکرایب یې کړه. دا د هغه لپاره زیاتره فری. تاسو ته پته هم ده چې په افغانستان کې کاروبار او بېروزګاري ډېره زیاته ده. نو که تاسو یو کس وینئ چې د افغانستان او یوټیوب یا فیسبوک کوي، نو خامخا یې سبسکرایب کوئ او سپورټ ورکوئ، ځکه زه انشاءالله امید لرم تاسو هم ما سپورټ کوئ. څنګه چې یو پنجابي ته سپورټ ورکوي، هندو ته سپورټ ورکوي، دغه شان به افغانان ما ته هم سپورټ راکوي انشاءالله. دا نننی و زموږ ویلاګ. که ویلاګ مو خوښ شوی وي، چینل ته سره سبسکرایب کړئ او دا راته ووایئ چې بل ویلاګ د څه باره کې ستاسو